سلامونه. وخت د اوسني دور د ټول نه قیمتي اساسه ده او دولت دی. د دولت مختلف شکلونه کېدای شي. د چا سره هنر او علم وي، د چا سره دولت او جایداد او کاروبار وي، د چا سره انرژي او صحت وي، د چا سره نیټورک وي، خو مهم پکې د ټول نه وخت دی. خو زموږ خلکو سره د وخت اهمیت پته نه لګي، هغه وخت ضایع کوي. ډېر خلک یې هسې په کټونو کې په یو ځای بل ځای کې ضایع کوي او ډېر خلک څه ډېر څه کول غواړي، خو هغوی ته د خپل وخت د منیجمنټ پته نه لګي دا موږ څنګه چې کوم دی تقسیم کړو. د وخت د ټول نه غټ قانون دا دی چې یو خاص کار له ته څومره وخت مقرر کړې، نو هغه کار به دومره غټېږي چې هغه وخت ستانه ټول واخلي. که ته چېرته یو کتاب ختمول غواړې، ته له 2 میاشتې ورکړې چې دا به 2 میاشتې کې زه ختمول غواړم، نو دغه 2 میاشتې چې تېرېږي ته به یې له کتاب ختم کړې. خو که تا له 1 میاشت ورکړه، نو دغه کتاب به ته په 1 میاشت کې ختم کړې. اکثر که تا کتلي په امتحانونو کې موږ ته یو 3 چپټرې سبق پاتې وي او دا موږ وایو چې یاره دا 1 میاشت ټایم دی، موږ به یې ختم کړو. موږ 1 میاشت هم نه ضایع شي او اخره کې موږ صرف په 3 غنټو کې هغه 3 چپټرې چې کوم دي هغه ختم کړو. دغه رنګې هر کار لا چې ته څومره هم ټایم ورکړې، هغه کار به دومره غټېږي. که هغه واړه واړه کارونه ولې نه وي، په کور کې به تا ته 3-4 کارونه واړه واړه حواله شي چې ته کې تا نه به ټوله هفته دغه شانته تېره شوي. هوښیاران خلک سره هم دغه 40 غنټې خو هغو خپل وخت تقسیم کړی په صحیح طریقه باندې. هغه ټکنیک درته ښیم چې په هغې باندې تاسو خپل وخت قیمتي کولی شئ. ټول نه وړاندې چې کم کارونه، کم پروجیکټ، کم ټاسک تاسو وي، که هغه تاسو د لیکلو شکل ته نه راولئ، نو تاسو ته بیا پته نه لګي، شیزونه به درنه هېرېږي، وخت به درنه ضایع کېږي او وړوکی وړوکی کار به درنه ډېر زیات ټایم اخلي. نو چې څومره هم ستاسو کارونه وي، که د ورځې، که د هفتې، که د میاشتې، که د کال، هغه تاسو د لیکلو شکل ته راولئ، ټو ډو لیست ته یې راولئ. اوس د دې خبرې لپاره تاسو مختلف طریقې استعمالولی شئ. تاسو ځان ته وړوکی وایټ بورډ اخیستلی شئ په دې شکل کې او په دې باندې ځان ته روزانه چې کوم ستاسو د هغې د شپې نه ځان ته ولیکئ، سبا دا کول دی، سبا ورته ټک مارک کولی شئ. دغه رنګې که دا وایټ بورډ نه شي، هسې عامه شیشه باندې هم په مارکر باندې تاسو دا لیکلی شئ. تاسو وګورئ د سپین کاغذ لګېدل، د شیشه ده په هغې باندې هم تاسو ځان ته مختلف کارونه د شپې نه، د هفتې، د میاشتې لیکلی شئ او د ښکولی شئ. تاسو به اکثر په دفترو کې په یو ځای کې بل ځای کې داسې کلنډر کتلی وي. دا کلنډر ډېر مهم وي. که تاسو چېرته ځان ته څه کارونه ښکوئ، ځان له مارکر یې دا واخلئ، هر تاریخ ته چې تاسو داسې یو کار مارکوئ، تاسو ته پته لګي یاره په دې تاریخ باندې ماته دا کار کول دي، په دې ماته دا کار کول دي، په دې ماته دا کول دي، نو تاسو ته پته لګي چې زما هفته، میاشت او کال به څنګه تېرېږي. دې نه علاوه ډېر خلک چې کوم دي هغه ډایري استعمالوي، یا ځان له چې کوم دی پیپر نه داسې خپل کلنډر جوړوي، یا چې کوم غټ کلنډر وي هغه د ټول کال تاسو له کار کولی شي چې په هغې کې تاسو هفته ته هم ښکارېږي، میاشت ته هم ښکارېږي او کال ته هم ښکارېږي. په هغې کې تاسو واړه واړه ځان ته لیکل کولی شئ چې په را روان میاشت کې په دې تاریخ زما دا پلان دی، په دې باندې زما دا پلان دی، چې څنګه راځي تاسو ته به پته لګي. خو په دې کې د ټول نه مهم د سبانۍ ورځې کارونه دي. هغه تاسو د شپې نه ځان ته په وایټ بورډ یا په د خپل هر شي تاسو استعمالوئ، په هغې کې د شپې نه لیکئ او چې سهار به زه دا کار کوم. که تاسو لس ټاسک ولیکئ، په هغې کې اټلیست 15-16 به خامخا پوره کېږي. دې سره به ستاسو نه ټایم نه ضایع کېږي او ستاسو وخت به ورو ورو قیمتي کېږي. دې نه علاوه ډېر مفید شی چې کوم دی هغه نن سبا موبایل دی. په موبایل کې تاسو ګوګل کلنډر چې کوم دی هغه د دې کار دپاره استعمالولی شئ. ډېر زیات اپلیکیشن دي. ټو ډو لیسټ که تاسو په پلی سټور کې وګورئ، هغې دپاره تاسو دا استعمالولی شئ. نوشن اپلیکیشن دی، نور پروډکټیویټي اپس دي، په هغې کې دا مختلف ټکنیکس دي. دې سره سره که داسې کار وي چې هغه څه اوږد کار وي، نو هغه داسې هم کولی شي چې تاسو په دې سپین بورډ باندې یا په پرچه باندې یا په دغه اپلیکیشن چې کوم دي 3 حصې جوړ کړئ. یو دا چې موږ به دا کارونه موږ ته کول دي، سبا کول دي، بل سبا کول دي، یا په دې میاشت کې کول دي. دویم دا چې دغه کارونه شروع شوي دي او دریم دا چې وشو. نو په دې طریقه کې دا کېږي چې تا ته به خپل پروډکټیویټي ښکارېږي چې یاره دومره کارونه ما ځان ته په دې میاشت کې هفته کې لیکلي وو، په دې کې دا دومره روان دي، خو دا ورو روان دي، په دې کې دومره شوي، دومره نه شي، او دا کټګوري چې کوم دا کمپلیټ شوه. ته هغه کارونه ته ګورې چې ما دومره کارونه وکړل، نو په تا کې به نور انرژي راځي او ستا دا پروډکټیویټي چې کومه ده دا به نور سیوا کېږي، ستا وخت به نور قیمتي کېږي او ته به د ژوند نه ډېر کارونه واخیستلی شي. ډېره مهرباني. سلامونه.